بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ عزتمندو، نن د کور د خلکو د اتفاق د پاره مې یو ډیره عجیبه او ناشنا او ډیره ښکلې وظیفه راوړې ده. دا د هغه رونو دپاره دی چې د چا په کور کې بې اتفاقي وي، یا خو د رونو خویندې په خپل منځ کې نا اتفاقی راغلی ده، یعنې رونه خویندې د په خپل منځ کې جنګ جګړې بې انتهایي د حد نه سیوا کوي، یا صرف رونه دي او په خپل منځ کې په څه نه څه خبره باندې اختلافات راغلي دي. موږ څنګه غواړو چې د هغوی په خپل منځ کې اختلافات ختم کړو او د دې ورونو په خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کړو؟ نو سمپل د دې لپاره یو ډیره اسانه وظیفه ده. دا وظیفه په پابندۍ سره کوئ، انشاءالله چې د کور هر قسم خلک وي، الله جل جلاله به د هغوی په منځ کې اتفاق پیدا کړي. لیکن د ټولو اول دا وظیفه درته ښیم، بیا په دې کې یو څو خبرې دي د هغې لحاظ به لازما ساتئ. چې د چا هم په کور کې بې اتفاقي وي، نو د کور خلکه دوی د راغونډ شي په شریکه باندې دي یا جامعو وظیفه کوي. اوس که د کور خلکه په شریکه باندې یا جامعو وظیفه نه کوي یا جامعو نو بیا چې د کور کم یو مشر وي او هغه د دې خبرې طالب وي، هغه وی چې د دې کور والا دی یا د دې رونو دی په خپل منځ کې اتفاق راشي او د دوی په خپل منځ کې اختلاف ختم شي، نو هغه د په ملاسته ولاړه یعنې په هر حالت کې دی په کثرت باندې یا جامعو ذکر کوي. او چې کلم یا جامعو ذکر کوي نو په زړه کې دی او په خیال کې دی او په تصور کې دا ساتي چې یاره د دې پلانکې کورنۍ د رونو دی یا د رونو خویندو دی په خپل منځ کې اتفاق راشي. دا وظیفه په کثرت سره کوي، انشاءالله چې د هغوی په کور کې به ډېر زیات اتفاق راشي. لیکن بعض نیم وخت کې مونږ د څو کسانو ته وظیفې ورکو، لیکن هغوی د وظیفې د آدابو لحاظ نه ساتي. دې د وجې نه بیا وی زموږ وظیفې اثر ونه کړلو. ګوره د وظیفې آداب دا دي چې دې له به یو وخت مقرر کړي او په هغه مقرر وخت کې چې څومره تعداد وي همغه تعداد یې کوه. لکه مثلا یا جامعو وظیفه ده، نو یا جامعو وظیفه چې کله موږ دوی ورکړو نو دوی یا جامعو په داسې الفاظ سره مه وایه، بلکې ښه واضحه او په شوق او مینه او محبت سره وایه. ولې د الله جل شانه نوم دی، داسې وایه یا جامعو په داسې ترتیب سره تاسو د وظیفه کوئ. انشاءالله چې ډیر زر به دا چې کوم دی اثر وکړي، هر څنګه سخت نه سخت اختلافات الله جل شانه به هغه په مینه محبت سره بدل کړي.